په عام ژوند کې د بریالیتوب دپاره څو موارد ډېر مهم دي چې انسانان باید ورته پامنیوی وکړي. تر هر څه وړاندې سخت کار ډېر اړین دی. څوک چې د بریالیتوب خوبونه ویني او غواړي چې بریا یې تندی ښکل کړي باید سخت کار وکړي. د دې ترڅنګ صبر لرل او صبر کول هم ډېر اړین او مهمه خبره ده. صابرین تل بریالي وي. څوک چې د سختو پر وړاندې صبر ولري هغوی خامخا بریالي کیږي. د دې ترڅنګ په خپل کار کې ثبات او کاري مسیر ته تسلسل ورکول هم د بریالیتوب یو مهم اړخ دی. نو په ځان باور لرل، لوی هیلې لرل، زغم او حوصله لرل، د دې ترڅنګ په ژوند کې له مثبتو اشخاصو سره مشورې کول، د هغوی مثبتو نظریاتو ته په خپل کاري مسیر کې ځای ورکول د بریالیتوب نښې دي. نو په کار دا ده چې په ژوند کې دغو مواردو ته پامنیوی وکړو تر څو هوسا، ارامه او بریالی ژوند ولرو. ډېره مننه.